د ریاست الوزرا اقتصادي مرستیال د بخت کمپل جوړولو فابریکه پرانسته. د ریاست الوزرا اقتصادي مرستیال محترم ملا عبدالغني برادر اخوند له لوري نن د روان 1403 لمریز کال د اقرب میاشتې په 28مه نیټه د کابل ښار په پلچرخي صنعتي پارک کې د بخت کمپل جوړولو فابریکه پرانستل شوه. په دغو مراسمو کې د صنعت او سوداګرۍ سرپرست وزیر محترم نورالدین عزیزي او د خصوصي سکتور استازو هم ګډون کړی و. د ریاست الوزرا اقتصادي مرستیال په همدې مناسبت جوړو شوو مراسمو ته د خپلو خبرو پر مهال وویل په هیواد کې د سرتاسري امنیت په ټینګېدو او د فساد کچې په ټیټېدو سره اوس مهال د هر ډول لویو متوسطو او کوچنیو پانګونو لپاره زمینه مساعده شوې. د محترم ملا صاحب په خبره اسلامي امارت د وارداتو د تعویض د اغېزناکو سیاستونو په پلي کولو سره د داخلي صنایعو ملاتړ ته دوام ورکوي چې د هیواد د ملي اقتصاد په پیاوړتیا کې مهم رول لوبوي. محترم ملا صاحب زیاته کړه د کورنیو صنایعو د ملاتړ په موخه د فابریکې ته د افغانستان د کرنې پرمختیا صندوق له لوري د مرابحې اسلامي تمویل قرارداد له مخې د 100 میلیونو افغانیو په ارزښت مهم ماشینونه اخیستل شوي څو د پانګونې د لګښتونو فشار ورباندې کم شي. په دغه فابریکه کې د هیواد له خامو موادو وړیو او پنبې څخه استفاده کیږي چې دا به د مالدارۍ او کرنې سکتور د پیاوړتیا ترڅنګ د کاري فرصتونو په زیاتولو کې هم مرسته وکړي. د ریاست الوزرا اقتصادي مرستیال وویل اسلامي امارت هڅه کوي چې د پانګونې کچې په زیاتېدو سره پر بهرنیو وارداتو تکیه راکمه او په کور دننه هیوادوالو ته د کار زمینه برابره کړي. د ریاست الوزرا اقتصادي مرستیال د دې غونډې پر مهال پر ټولو سوداګرو او پانګوالو غږ وکړ چې د خپل هیواد د آبادۍ او اقتصادي ودې د پیاوړتیا په موخه دلته پانګونه وکړي. اسلامي امارت ټولې اسانتیاوې ورته برابرې کړي او بشپړ ملاتړ یې کوي. په پای کې محترم ملا صاحب د یادې فابریکې مسؤلینو ته مبارکي وویل او هغوی ته سپارښتنه وکړه څو د منل شوو معیارونو په پام کې نیولو سره هیوادوالو ته با کیفیته تولیدات وړاندې کړي. د یادونې وړ ده چې د بخت کمپل جوړولو په دغه فابریکه کې شاوخوا 930 میلیونه افغانۍ پانګونه شوې چې په ورځني ډول د زر او په راتلونکي کې د 1500 کمپلو د تولید ظرفیت لري او اوس مهال یې شاوخوا 900 کسانو ته د کار زمینه هم برابره کړي. جوړې بدې شاړې کړم ښایسته به دې څو چنده کړم